ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د لوی او بخونکي سختن طلا په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو نن سه شنبه د 1440 هجري شمسي کال د قربیه د لړم 28 نیټه ده. قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابلو خبرونو لیدونکو وي اوس هم په مکړی د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خبرونو ته خو په سر کې سو مهم خبرونه ز غلام رحمان وایزیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د علیشنګ ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو د لغمان والي سره ناسته وکړه. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اړوند قلعه نجیل سیمې یو شمېر قومي مشرانو د لغمان والي قاری بختیار معاذ سره ناسته وکړه او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. یادو قومي مشرانو د لغمان له والي څخه مننه وکړه چې د ولسونو ستونزې له نږدې اوري او د حل په موخه یې هڅې کوي. نوموړي قومي مشرانو د مالونو د منډوي په برخه کې یو شمېر ستونزې د لغمان والي سره شریکې کړې. د لغمان والي قاری بختیار معاذ د راغلو قومي مشرانو له راتګ او د ستونزې له شریکولو مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د مالونو د منډوي په برخه کې به شته ستونزې له اړونده مرجع سره په ګډه حل کړي. د لغمان مرستیال والي د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو له معین سره ناسته وکړه. نور حال د زین الدین حقیار په راپور کې. د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزی د خپل رسمي سفر پر مهال په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو له معین حاجي وزیر حقانی سره وکتل. په یاد لیدنه کې د لغمان ولایت د بیلابیلو ولایتي ادارو مهمې ستونزې او اړتیاوې په رسمي توګه ورسره شریکې کړي. مرستیال والي په دغه لیدنه کې د فراشغان ولسوالۍ لپاره د نوي اداري تعمیر د منظوري ترڅنګ د پنځګونو ولسوالیو د اداري او ساختماني ترمیماتو کارونه ختمول او همدارنګه ولسوالیو لپاره د موټرو د ورکړې غوښتنه وکړه. د تامیناتو معین د شته غوښتنو د پوره کېدو او د یادو چارو د عملي کېدو لپاره د لازمې همکارۍ او د عملي ګامونو اخیستلو ژمنه وکړه. په مهترلام ښار کې د اور لګېدنې د پراخېدو مخه ونیول شوه. نور حالي عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان ولایت د مهترلام ښار د دریم امنیتي حوزې اړوند د رحمت آباد زرګرانو په کلي کې د قدرت الله په کور کې د بې احتیاطۍ له امله اورلګېدنه رامنځته شوې وه. د لغمان ولایت د امنیې قمندانۍ د اوروژنې امریت منصوبینو په خورا چټکۍ سره د پیښې ځای ته رسیدلي او د مسلکي هڅو په پایله کې دغه اور په بشپړ ډول مهار کړی دی. په دې اورلګېدنه کې د کور مالک ته نږدې 50,000 افغانۍ مالي زیان اوښتی، خو د اوروژنې د امریت د پر وخت اقدام له برکته له 200,000 افغانیو څخه د زیاتو شتمنۍ د سوځېدو مخه نیول شوې ده. علیشنګ ولسوالۍ کې 7 اړمنو کورنیو سره د فیل مرغانو مرسته وشوه. نور حال د هدایت الله دانش په راپور کې. د لغمان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د افغانستان د نابینایانو مؤسسې په تخنیکي همکارۍ او د خوړو او کرنې نړیوال سازمان یا WFP په مالي ملاتړ د علیشنګ ولسوالۍ د میل او ګناپال قندلي سیمو 7 اړمنو کورنیو سره د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د فیل مرغانو مرسته ترسره شوه. د مرستې په ترڅ کې هرې مستحقې کورنۍ ته 6 دانې فیل مرغان او یوه اندازه د فیل مرغانو ځانګړي خواړه وویشل شول. د مرستو د ویش په مراسمو کې د لغمان د کرنې ریاست استازي انجینر حسین الله عزیزي، د اقتصاد ریاست استازي، د ABM مؤسسې او WFP مسؤلینو حضور درلود. د یادونې وړ ده چې په راتلونکو نږدې ورځو کې د بادپخ ولسوالۍ 40 کورنیو ته هم ورته مرسته پلان شوې ده. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمانونو تدریس لړۍ رسما پیل شوه. لغمان پوهنتون کې د دعوت او ارشاد امریت له لوري د یاد پوهنتون استادانو ته د اسلامي نظام د تطبیق، د نظم او مسؤلیت د لا پیاوړتیا او د اسلامي اصولو د ژور درک په موخه د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د ریا فرمانونو تدریس لړۍ رسما پیل شوه. د دغو درسونو د پیل پر مهال د لغمان پوهنتون رئیس شیخ محمد منیر حقانی د ټولو فرامینو اهمیت ته اشاره وکړه او څرګنده کړه چې دا فرمانونه د اسلامي نظام د بنسټونو د ټینګښت، د عدالت د تحقق او د ټولنې د اصلاح لپاره یو غوره لارښود دی. نوموړي زیاته کړه چې د یادو فرمانونو تدریس نه یوازې دا چې دیني بصیرت زیاتوي بلکې د چارو په سم پلي کولو او د بیت المال په امانتدارۍ کې مهم رول لري. د معلوماتو له مخې د فرمانونو د تدریس لړۍ به هره ورځ د
هر له 8 بجو څخه تر 8:30 بجو پورې د ادبیات او بشري علومو پوهنځي د غونډو تالار کې په منظم ډول دوام ومومي چې درسونه به د پوهنتون رئیس له لوري پر مخ وړل کیږي. په پای کې د پوهنتون رئیس له استادانو وغوښتل چې د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د لارښوونو عملي کولو ته ژمن پاتې شي او خپل تدریس د اسلامي امارت د اصولو له مخې پر مخ یوسي. درنو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له عملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.